اوس وګوره دا نوی چیف راغلی دی بزرګ جمیل صاحب په تمام بی ډي الیکشن کې ښځې پاس کړي ښځې ورشئ په بنو کې څومره ښځې پاس شوي دي په دې ټوله صوبه کې وګورئ په روپۍ کې دوانې سړي نشته 14 ښځې پاس شوي ښځې به اوس دله ووټ ورکوي او دی به صدر کېږي نو ښځې خو ووټ په هر شي ورکوي نو عزیزانو عرض مې دا و چې داسې غلي غلي په خپله علاقه کې ګورئ اوس سکریم څه شی دی سکریم دا ماشومان یې چې خوري هغه سکریم هم ستا ملک کې په ډمتوب راووته د سکریمو ګاډی دی پکې ساز لګېدلی دی او هغه هلک داسې او داسې کېږي او غزلې ساز پکې غږېږي نو هغه ساز له چې وګورې هغې ته به څوک ټینګ شي ودره هلکه چې والو درنه دا ساز به هم سکریم عام په ډمتوب خرڅېده شروع شو د خوراک شیونه که د مټیانو والا دکان کې وګورې د اخترو کې هسې لړۍ به یې لګولي او دا بجلی به یې سرې او سپینې لګول پړک 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 هر شی ډمتوب او کنجرتوب هر شی نو د خدای د قهر انتظار کوئ اسمان د پاس نه در باندې اوبه وچې کړي او ځمکې در باندې لاندې اوبه وچې کړي توربیلې ډیم ډیم لګیا دی تباه کېږي اټک سین لور شي پکې ګوټو به نشته ځمکې لاندې اوبه راښکې او اسمان پاس یوړې والله اعلم بالصواب چې انجام به څه جوړوي او د خدای ارادې څه دي نو د الله د عظیم قهر انتظار کوئ د عظیم قهر مونږ تباه یو مونږ غرق یو قسم په خدای دی چې دا جوماتونه زمونږ دي دا ډېر خلک چې د جمع مونځ له ډېر ځان رسوي داسې که ویې ګوره جمع نه ځي جمع رانه ځي کښېنه د پودړی زویا جمع دړ نه ځي جمع دړ نه ځي ته چې سلام وګرځې السلام علیکم ورحمت الله وایه دې خوا نو د ملیکو نه بعد به په نیت کې دا خلک راولي او دې طرف ته به بیا دا خلک راولي تاسو په ایمان ووایئ چې په جمع کې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه یې بربنډه ګرځي لوڼه یې په کالج کې سبقونه وایي NGOs ورکره لګېدلي وي VCR-ونه ورکره پراته وي او هغه باندې السلام علیکم ورحمت الله ستاړه کي دا جمع دي دې خلکو سره د په ایمان درته یم جمع نه خو د بیمارۍ د وجې پاتې یم د ورکولو نه خو چې کومه زمانه کې ما جمع ورکولې نو هغه وخت کې بزرګانو ټول نو اوس په دې ویم شکر دی چې دا خپې مې خوږېږي چې دا مخکې مونځ هم دې خلکو ته نه کوم او دا خوله مې د خدای جوړه لري چې دا پټاخې تیوزي تاسو خیال را دا جمع دي دا منځونه دي حضرت لاهوري رحمت الله علیه به چې صفونه ودرېده او داسې به صفونو ته وکته یو سړي ته به اشاره وکړه چې ای تم نکل جاؤ مسجد نکل جاؤ هغه به په کشف معلوم کو چې دا ارامي دی نکل جاؤ یو پلیت چې در سره په جمع کې ولاړي د ټولې جمع بیړه تباه یو پلیت تاسو خیال راغی مونږ ته وګوره ښه صاحبه د دې طرف نه به دا ډیټسن را روان او ګلونه به یې پیچولي څه چل دی
اتی صاحب را روان اتی صاحب را روان مولانا روم نن زر کاله مخکې ویلي دي د دې اتیانو متعلق زر کاله مخکې وی بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد چی بیرون خانه کردی که درون خانه آئی چی بیرون خانه کردی وی د کعبی طواف ته چې ننوتم نو کعبی راته آواز وکړو چې بار دې څه دنیا پلیته کړه چې اوس دننه کعبې ته مرالې بزمین چو سجده کردم ز زمین دا برآمد بزمین چو سجده کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی کہ مرا خراب کر دی وہی پزمکہ میں چی سجدہ اکڑا زمکہ رات آواز اکڑو چی زدی پلی تکڑم چی دادریا کارے سجدے پا ما لگئے زدی پلی تکڑم قسم پا خدای دے چی نن مونگتا ارا سجدہ کے داب زمکہ آواز کئی جو دا پلی تیزویا زدی پلی تکڑم چی دادریا کارے سجدے پا ما لگئے نو عزیزانو مونگ غرق کیو غرق کد چا پکور کے ٹیلیفونی او رنگ راغے او خزی اوچت کو خزی ہلو تاسو څوک خبرې کوئ دی ورته وایي چې زه غلانډو خبرې کوم چا سره هم کار دی کوي که نه داسې د ښځې اواز هم عورت دی څنګه چې مخ کتل ناروا دي داسې اواز اورېدل هم ناروا دي بیا دا ټي وي سسټم وګورئ و زما مخې ته خو زه خو د خدای په قهر اخته یم چې ناست یم یو چپلی وي او بلی نه یو د رشکې نه راکوشي او دې دوکانونو نه چې دی وي سي آر او ټلویزیون په کرۍ باندې وړی شپه ورته ښځې هغه ښځې چې پردی جامې وینځي او پردی مزدورۍ کوي زوی د شپې وي سي آر راوړي او ټوله شپه ورته ناست دا زمونږ د ملک حال شو مونږ به هندوانو پورې خندل چې ښځې بربنډې ګرځي سیکانو پورې به م خندل چې ښځې بربنډې ګرځي انګریزانو پورې به م خندل چې ښځې میمانې بربنډې ګرځي نن په مسلمان کې څه حال شو په سن 86 کې زه دلی ته تللی وم 22 ورځې مې تېرې کړې وې قسم په خدای دی که ما په سړک باندې هندوه یا سیکړی ما په سړک نه دي لیدلي بلا ضرورته د هندو او د سیک ښځم بار نه راځي لنډ لاړ شئ دی رامداس ته مازدیګر مونځ چې وکئ رامداس ته لاړ شئ که زه دروغ وایم په خپله یې وګورئ ورچ بیا ماښام اذان چې وشي آرمي سټیډیم ته لاړ شئ که زه دروغ وایم په خپلو سترګو یې وګورئ نو عزیزانو تباه کېږئ ګورئ غر کېږئ ښځې او لوڼه کنټرول کوي ګوره کینی تباه کېږئ